السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. دوستانو الله تعالی دې وکړي چې د صحت او عافیت جامه وطن ولرئ. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا منګه څنګه کولی شو د سټنډرډ چارټ له مخې د خپل اتاق چتی پکې چې هغه مونږ پکې نصب کوو هغه انتخاب کوو چې زموږ اتاق څو انچه څو ایم چتی پکې ته ضرورت لري. دوستانو د هر څه د مخه به تاسې د خپل اتاق چت د دې ټوټل اسکوائر فټ هغه به معلوم کړئ او د هغې نه وروسته دوستانو دا به د ځان سره نوٹ کړئ او د هغې نه وروسته دوستانو تاسې کولی شئ چې مناسب چتی پکې یعنی سیلنګ فین ورته نصب کړئ. دوستانو مثلا زموږ د اتاق طول دی دوستانو هغه 60 فوټه او د دې عرض دی دوستانو هغه 10 فوټه. نو دغه 60 براوالی دوستانو په 10 کې به ضرب کړئ نو ټوټل دوستانو موږ ته راځي سکوائر فټ هغه 200 فوټه. نو دوستانو دا چې کله تاسې 200 فوټه راوستل دا به ځان سره نوٹ کړئ. د هغې نه وروسته دوستانو موږ 4 قسمه سیلنګ فین لرو. اول دوستانو 40 انچه سیلنګ فین چې دا مساوي کېږي د 600 ایم ایم سره او دوهم دوستانو 40 انچه سیلنګ فین چې دا مساوي کېږي د 900 ایم ایم سره او دریم دوستانو 48 انچه سیلنګ فین چې دا مساوي کېږي د 1200 ایم ایم سره او څلورم دوستانو 55 انچه سیلنګ فین چې دا مساوي کېږي د 1400 ایم ایم سره. د سټنډرډ چارټ له مخې دوستانو موږ ته دا فارموله ښیي چې کله دوستانو زمونږ د اتاق چت چې دی دوستانو دا 15 سکوائر فټه وي نو دې ته مناسب پکې چې دی دوستانو سیلنګ فین چې دی دوستانو هغه 40 انچه سیلنګ فین دی چې دا مساوي کېږي د 600 ایم ایم سره. او کله چې زمونږ د اتاق چت چې دوستانو د دې سکوائر فټ چې دا د 14 تر 15 سکوائر فټه پورې نو د دې لپاره مناسب دی 14 انچه سیلنګ فین چې دا مساوي کېږي د 900 ایم ایم سره. او کله چې دوستانو زمونږ د اتاق چت چې دوستانو هغه 15 تر 100 سکوائر فټه پورې نو د دې ته مناسب سیلنګ فین چې دی چتی پکې چې دی دوستانو هغه 48 انچه چې مساوي کېږي د 1200 ایم ایم سره. او کله چې دوستانو زمونږ د اتاق چت سکوائر فټ چې دوستانو هغه 100 تر 250 سکوائر فټه پورې نو دې ته مناسب پکې چې دی دوستانو هغه 55 انچه سیلنګ فین چې دا مساوي کېږي د 1400 ایم ایم سره. او کله چې دوستانو د 250 سکوائر فټه څخه زمونږ د اتاق هغه چت چې د سکوائر فټ زیات وي نو په دغه وخت کې دوستانو موږ کولی شو چې 2 سیلنګ فینه یا 2 چتی پکې نصب کړو. نو کله چې دوستانو موږ د ځان سره نوٹ کړی دی چې زمونږ د اتاق چت چې هغه 200 سکوائر فټه نو زمونږ د اتاق لپاره دوستانو مناسب پکې چې دی سیلنګ فین چې دی هغه 55 انچه چې مساوي کېږي دوستانو هغه د 1400 ایم ایم سره. نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسې کولی شئ چې د خپل اتاق چې دی هغه چت محاسبه کوي او هغې ته مناسب هغه کم پکې چې دی چتی سیلنګ فین چې دی دوستانو هغه پکې نصب کوي. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ دوستانو د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کوئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې جوړ کړئ نو زما چینل سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ. د توجه نه مو یو جهان مننه. السلام علیکم.